السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ د انګریزي ژبې د کوچنیو تورو په باره کې یو څه معلومات درکړو. که تاسو په یاد وي، په تېر سبق کې موږ د انګریزي د غټو تورو معلومات درکړي. تاسو په شاید هغه په یاد وي. نو نن نوبت دی د کوچنیو تورو، او د دې د مخه چې زه په دغه پیل وکم، غواړم چې ستاسو ستاینه وکم. تاسو په ډېر محبت، په ډېره مینه د تېر سبق ووایه. ما هغه چې تاسو ښوونکی محترم حمیدزی صاحب په فیسبوک کې آنلاین کړی و، راسن یې نشر کړی و، ما ته یې ویډیو راواستوله، ما هغه ولیدله. کور مو ودان. تاسې په ډېر شوق باندې هغه وایه، خو داسې و چې داسې ډېر زده و. زما ډېر خوښ شو چې زما د مخه تاسو دا وویل. نو ډېره مننه. کور مو ودان. آفرین د ټولو. نو نن به راسو د کوچنیو تورو په باره کې به معلومات درکړو. لکه ما چې په تېر درس کې وویل، تاسو دلته وینئ چې موږ شپږ توري رنګ یې بل رقم دی. ما بل رقم رنګ ورکړی دی. تېره پلا مې وویله چې تاسو په دې باره کې څه فکر لرئ. دا شپږ توري به هم نن تشریح کړو چې ولې دا رنګونه یې بل رقم دي. خو راسئ اول د دوی د لیکلو په باره کې یو څه معلومات درکړو، راسئ چې ویې لیکو. نو د کوچني توري دغسې لیکل کېږي. زه به په ایرو باندې تاسو ته ولیکم. تاسو زما سره دغه رقم ګورئ. ای چې ده، بیا هم د لوړ څخه شروع کېږي. د لوړ څخه پیل کېږي، داسې لاندې راځو، بیا داسې بیرته لوړ، او دا لکۍ چې ده بیرته لوړ ځو. دغسې لکه داسې لوړ ځو، بیا لکۍ داسې لیکو. لوړ څخه لاندې داسې لکه دایره چې لیکې، او بیرته داسې لاندې راځو. بي د لوړ څخه لاندې اول، بیا چې کوو، بیا دا د توري مابینځ ته ځو، بیا د لوړ څخه لاندې د کیڼ لاس ته ښی لاس ته. تاسو دلته وینئ دغه رقم. آفرین. سی عیناً داسې لکه غټه سی، لوړه شروع کوو، خو لاندې راځو، مګم دا داسې ده چې د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته ځو. تاسو وینئ دغسې راځو. دا رقم د دې کوچني توري او د غټ توري فرق څه شی دی؟ دا کوچنی ده، بس دغونه فرق دی. ډي داسې لیکو چې اول دغه خط، دغه لوړ څخه لاندې داسې خط لیکو، دا رقم. بیا بیرته راځو مابینځ ته، د دې پلا د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته ځو. دا رقم. ای چې ده، په سر کې پیلوو، خو د ډېره سره نه. تاسو وګورئ، زه په مابینځ کې داسې پیلومه، داسې لوړ ځم، لوړ چې رالم، بیا نو کرار کرار لاندې، او بیا بیرته د کیڼ لاس څخه ښی لاس ته. دا رقم لیکل کېږي. اف داسې لکه غټ اف، لوړ اول د لوړ څخه لاندې ته، د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته، داسې ګول دی، داسې سیده نه دی. دا رقم ګول دی، معنا داسې لږ سیده نه دی. داسې راځي اول، داسې کوږ دی یو څه سر کې، بیا دغه مابینځي خط یې دا راځي داسې د کیڼ څخه ښي لاس ته. جي هم اول شروع کوو یا پیل کوو د لاندې څخه، دلته دغه رقم داسې راڅرخو، بیا داسې د لوړ څخه بیرته، بیا د لوړ څخه لاندې، بیا بیرته د لاندې څخه لوړ داسې ځو. اچ هم د لوړ څخه لاندې راځي، داسې، بیا بیرته د مابینځ څخه داسې کوږ خط، داسې رقم لاندې. دا اچ دی. آی د لوړ څخه لاندې اول، بیا نو دغه نقطه یا دا ټکی پر سر.
ښه. جې د مابین څه دلته د مابین څه دا خو سر دی د جې د توري داسې لاندې راځو. د دې پلا موږ د ښي لاس ته کیڼ لاس ته ځو. دا دغسې شکل یې دی، شکل یې دغه رقم دی چې باید داسې ولاړ شي. کې چې ده د لوړ څخه لاندې عیناً لکه هغه غټه کې چې وه د دغه ځای څخه د مابین څخه لاندې یو څه داسې لوړ او بیا بېرته دغلته راتګ او داسې لاندې راځي. تاسې وګورئ د غټ کې او د کوچني کې فرق څه شی دی. تاسو ته به ستاسو ښوونکی هم ووایي، دا به ستاسو د کورنۍ کار یا ورې په ټولګي کې هم کار فرق یې وګورئ. دواړه څنګ پر څنګ ولیکئ، یو کوچنی یو غټ او فرق ډېر فرق یې شته. زه غواړم چې تاسو یې فرق ووینئ. ښه، ال ته راځو. ال لکه یو خط یا الف چې دی د لوړ څخه لاندې راځي، دغه رقم خلاص. ام ګورئ تاسې ووینئ، ام موږ پیل کوو دلته په د ام په سر کې چې کوچنی دی داسې راځي اول، بیا بېرته لوړ داسې راڅرخو، داسې راځو، کوږ ووږ ختمیږي دلته. ان چې دی داسې لکه دغه نیمۍ د ام نیمۍ دی ان. ګوره داسې لوړ څخه داسې راځو لاندې، بیا بېرته داسې لوړ دا رقم. او تاسو پوهېږئ چې لکه غټه او داسې دایره ده ګردۍ داسې راځي. کوای شئ چې داسې وکړئ، کوای شئ چې دا بله کم هم ښه چې ګردۍ دی. پی چې ده د لوړ څخه لاندې داسې راځي، بیا بېرته لوړ څه موږ پیل کوو داسې د کیڼ لاس ته ښی لاس ته نیمۍ دایره لیکو، دا پی شو. اوس نو کیو وګورئ. کیو چې ده د پی په رقم ده، خو مخ یې دا بل طرف ته دی. وینئ د کیو د پی مخ ښي لاس ته دی، د کیو مخ بیا وکیڼ لاس ته دی. عیناً داسې لکه پی خو مخ یې وکیڼ لاس ته دی او دلته یو لکۍ هم لري. نو څنګه یې شروع کوو، څنګه یې پیلوو؟ دلته یې پیلوو داسې د لاندې څخه لوړ، بیا بېرته د لوړ څخه لاندې داسې خط را ولیکو، بیا بېرته د دغه ځای څخه داسې لکۍ وکړو. دا کیو شو. آر کوچنی، دا خو البته کوچنی آر دی. ګوره داسې د لوړ څخه لاندې اول راځي، بیا بېرته پر دغه خط ځې، دا خو چې لاندې رالی یو، دا خو داسې خط لین شو کوچنی، بیا بېرته پر دغه خط ځې، بیا داسې اوړې داسې دا رقم. اس داسې لکه غټ اس خو په شکل کوچنی دی. د ښي لاس پیلوو، داسې کیڼ لاس ته راځو، دا چې مو ولیکئ بېرته داسې راڅرخو او بیا داسې دا اس ځینې جوړ شي. زه وبښئ، دا یو څه غلط شو. زه بیا ووایم، دا چې د لوړ څخه داسې لاندې راسو، بیا بېرته دلته راګرځو د لوړ څخه لاندې، بیا دغسې د ښي لاس څخه کیڼ لاس دا شو اس. اوس نو ټي، ټي عیناً داسې لکه غټه ټي، فرق یې چیرې دی؟ فرق یې په دغه ځای کې دی، په دغه خط کې. دغه خط لوړ و، د دې خط لاندې دی. ګوره داسې د لوړ څخه لاندې راځو، مګم دغه خط چې وینئ دا خط هلته لوړ و، ستاسو که په یاد وي، دا در مابین را لاندې دی داسې، مګم پر دا خط پر دواړو تېرېږي. دا داسې به داسې لیکو. یو عیناً داسې لکه غټه یو، یو کوچنی لکۍ لري. موږ پیلوو د لوړه څخه لاندې راځو، داسې راګرځو د کیڼ لاس ښي لاس ته، بیا داسې لوړ ځو، بېرته داسې راځو، بیا لکۍ ورکوو. وي داسې ته لکه غټه وي خو شکل یې کوچنی دی. داسې د لوړ څخه لاندې، بیا دا داسې کولی شئ چې بېرته د دې ځای داسې رهیسئ، ولاړ شئ، یا بېرته د لوړ څخه لاندې راتاسئ، وي ځینې جوړه شي. ډبلیو عیناً داسې لکه غټه ډبلیو، د لوړ څخه لاندې راځو، بیا بېرته دغه دوه خطونه چې دي، داسې کاږه واږه خطونه چې دي، داسې لوړ لاندې
بیا داسې لوړ. اکس عیناً دغسې لکه غټ اکس خو شکل یې کوچنی وي. چې اول پیلوو د هغه خط څخه چې د لوړ څخه لاندې راځي، مګر طرف د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته ځي، داسې کوږ راځي، وینې داسې. او بل خط یې د کیڼ لاس څخه ښي لاس ته دی، داسې، مګر کوچنی وي. وای فرق یې د غټ وای سره څه شی دی؟ تاسو وینئ دا لکه د خط خاده چې چپه کېږي کږه ده، اخو داسې و، داسې سیده و، تاسو که په یاد وي، دا کوږ دی، دا کوچنی وای. زه به دا پاکم بېرته. نو عیناً هغسې لیکل کېږي. موږ پیل کوو د کیڼ لاس څخه ښي لاس ته، مګر همسې لاندې راځو دا رقم، بیا بېرته د دغه ځای څخه د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته، مګر طرف د کیڼ لاس لاندې ځو، داسې. دا سو وای. زی عیناً لکه دا غټه زی، داسې راځي د کیڼ لاس څخه ښي لاس ته، بیا د لوړ څخه لاندې، بیا بېرته د کیڼ لاس څخه ښي لاس ته. نو دا و د انګریزي ژبې کوچني توري چې څنګه لیکل کېږي. نو اوس به راسو د دغه شپږو تورو په باره کې چې هغه رنګونه یې بل رقم ما ورکړي دي، دا علت څه شی دی؟ دغه شپږ توري چې تاسو وینئ، دا ته په انګریزي، نو چې انګریزي داسې لیکل کېږي، دلته بیا به زه ولیکمه، دلته بیا ولیکم، پښتو به بیا البته په ښي لاس کې ولیکم، دا کیڼ لاس دی. واول ورته وایي. دې ته والز وایي. او والز چې شي دي، راسئ اول دا ولیکو، جلا بیا ولیکو یې کړه. والز دي A، لکه موږ چې وویل A، E، I، زه دا کوچني لیکم خو ګټه مو لیکئ، پروا نه کوي. O، U او Y دی. دا مې په کوچني طریقه ولیکل. دغه شپږ توري، خصوصا دغه پنځه توري چې A، E، I، O، U دی، دې ته والز وایي. دا واي هم ګاه وخت راځي په یو 10% 15% کې واي هم کیدای شي چې دغه والز شي، مګر په ډېرو وختو کې نه. په هر صورت نو دا څه شي دي؟ والز ته موږ په پښتو ژبه خپلواکه وایو. خپلواک. او خپلواک څه شي دي؟ هغه توري دي چې وخت یې موږ اواز راباسو د خولې څخه، درې شیان نه بندوي. دغه اواز چې د خولې سره راوځي، د ستوني سره راوځي خولې ته، د خولې سره د باندې راوځي، دغه درې شیان یې نه بندوي. زه به تاسو ته دا ووایم و بیا هم لیکم. هغه درې شیان دي زموږ ژبه، یو ژبه ده، دوهم غاښونه، چوندان،
او درهم غاښونه دي. زه به بیا تاسو ته تکرار کړم. vowels یا خپلواکه توري هغه توري دي چې وخت چې موږ یې وایو، تلفظ یې کوو، وایو یې، د ستوني څه چې را شروع کېږي بیا در خولې پورې راځي او د باندې راځي، دغه درې ځایه نه درېږي، دغه اوا دغسې راوځي، هېڅ بندش نه لري، بندېږي نه. چې موږ اواز راباسو د خولې څخه په درو ځایو کې بند شي، یا په ژبه کې، یا په شونډانو کې، او یا په غاښونو کې. نو دغه شپږ، خصوصا دغه پنځه دانې چې تاسو وینئ، ای ای آی او یو، او ځینې وخت وای چې په انګریزي ژبه کې ویل کېږي، هېڅ وخت په خوله کې دغه اوا چې راځي ژبه یا شونډان یا غاښونه نه بندوي. تاسو ووایاست، ما سره ووایاست. تاسو کولی شئ چې دغه ووایاست او داسې احساس وکړئ چې یا تاسو په ژبه کې، یا تاسو په شونډانو کې، یا تاسو په غاښو کې د اوا بندېږي. ګوره، ا، ای، ای. اوس نو فرق یې څه شی دی؟ راسه دا دوهم توری ووایي، بي. ګوره په شونډانو کې بند شو، شونډان بندېږي سره په خپله، د اوا په شونډو کې بنده شي. ګوره، بي. ما شونډانو ته وګورئ، بي. او دغسې ټوله نور بدون د ای آی او یو او ځینې وخت وای. نو دغه ته خپلواک یا واوز وایي. په پښتو ژبه کې خپلواک دي، په انګریزي ژبه کې واوز وایي. نو نن به دا سبق پر دغه ځای باندې ختم کړو. انشاءالله د بلې اونۍ ته به ستاسو سره خدای پاماني وکړم. الله حافظ، ورځ بخیر.